جناب صدر وقابل قدر او مولانا مولوی محمد عزین خان بارک اللہ فی عمره او زمانور علماء کرامو ملگرو او مشرانو کشرانو امزولو ننگیالو اللہم سرزما د ایمان د زوال نہ بچ او ساتا عزیزانو دانننے دینی جرگاو یو مذہبی اجتماع چنن ستاسو د بادر کلی د نواخیلو کندی کے مناقض دا نو دا د جناب رسول اللہ علیہ السلام سردمین اظہار دے اللہ دے قبول کی ما نمخ کے زمارور مولانا حبیب الرحمن مولوی صاحب کل خبرے او د ترنم او د نظم او د نثر په دواړو اندازو کې اغي خستا بیانو کو الله دې مونږ ته د عمل توفیق غي ته دې الله جزای خیر نصیب کړي ما آیات کریمه ولست چې وقضا ربک الا تعبدوا محمد رسول الله ته الله فرمایي چې اے حبیبا فخر الانبیاء امام المجتبی صلی الله علیه وسلم ته دې اریو امتی ته وایا چه اے زما امتی اللہ فیصلہ کرے چه دائی چا عبادت پنکے ما سوا دا اللہ نا اللہ دے مون عبادت گزار جوڑ کی او بعد دا عبادت دا اللہ نا با دا پلار او دا مور درجہ دا ستا پکور کے لوی پیرو لوی غوث او لوی قطب ستا پلار او ستا مور دی بیا دوی سر دا خدای نا بعد احسان کوا خدمت کوا محبت کوا اللہ دے مونگا و تاسو له توفیق راکے کدا پلار او مور ستا پا خدمت کی لوی تلوی شو دی زارو یا یو جم دیو یا دوار جم دیو نگوار خبردار ولا تقل لهما اوف قرآن عظیم فرمائی چھے دے پلار او مور تب اوف نوے پوئے گئی دے پلار او مور تب اوف قدرے نکے ولا تنہرہما او نبا دے پلار او دے مور تا رٹل یا ترخ خبر کے بلکہ وقل لہما قولا کریما دی سر بندر میں نرم خبر کے او دیر دا عزت او دا عظمت او دا محبت او دا الفتنا ڈک معمور خبر و سلوک پا پلار و مور سا زکر دا اللہ نا بعد دویم درجہ اللہ دے چوئے دا پلار و دا مور زکر چھ اللہ خوی خالق حقیقی دے خو بیا پالل والا دا پلار و دا مور مجازی دی کنی مور چھ دا خپل بچے نہلس میاشتے پا خپل زرسرا داو سی دا گران کار نہیں جواب کوئی آو نو اللہ ہوئی چھ دا دمر لوئی زور و دمر لوئی تکلیف دے پلار و مور برداشت کو نو ما خو خالقوں میں پیدا میں کرے خدا پلار و مور استا سرا دا پاللو سلوک کئی نو ما پس دویم نمبر درجہ او پوڑے پدے آیات کریمہ کے دا پلار و دا مور خدا دے رانا مرور نکی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چی جنت دو مور او د پلار پا خدمت کے دے پا قدمونو کے دے مانا دادا چی د پلار او د مور د قدمونو کے خپل زان خاور کے د رسول مقبول د وصال وقت دے عمر فاروق روغستو رضی اللہ تعالی عنہ بیا عثمان ذی و حضرت علی حیدر کرار سرد صدیق اکبر و صحابہ چراوے غسطلوے دا سے مرض باندے پروتم چے بیا میں خیال نہ دے کجوش آواز کئی چے صحابہ و راش معلومات نشتہ دے چه د دې بیمارۍ نه به بعد زه روغ پاتې شم او کنا صحابه کرام را روان شو او په منډه منډه د دواړو جانو سردار تر خوا راغله یو صحابي ورته آواز کوي چې یا رسول الله
فداک امی و ابی زمانم تاسو اغستیو زدر تحاضر ما ستاسو پڑکم ارمان دے یا رسول اللہ داغے بیانو کا زد تابدار ما ورطوے صحابو دا سی مرض باندے گرفتاریم معلومہ ندا چروغ بشمو کنا دا سی راتخ کاری دا دین با وفات شم خدا زما جوبا دا پنی دی بل پٹکی ام سادا دا بواخلی دلتا پا دی قرن کے زمایو عاشق دی دا باغلوار عمر فاروق ورطوی چی یا رسول اللہ علیہ السلام خبر بانے میں پوئی گئی ٹول پوئے گئی ورطوی رسول اللہ علیہ السلام پکم جہاد سے تولانے آواز دکڑی ننو مونگ در سریو صحابو در باند زال قربان کا دلتا ورطا حضرت علیوی چی یا رسول اللہ علیہ السلام تاچ پکم سختے کے مونگ تاواز کرے دے مونگ دزان سرمن اغرزولا وخمزان نبی لکڑے وینمزان نتوئے کے تاثر پا ار جہاد پا ار مقو تکلیف ولانو یا رسول اللہ دا جبو پڑے ام سو پٹ کے مونگ لولن راکے زمونگ نما سیوا بدے بل سوک دا سے شکوی مونگ لے راکا کر ورطوئی چے زما صحابہ پا خدا قسم دے داغے قرن کی یو انسان دے اویس نمے دے پا ما باندے دا دیر وقت نمین دے ما سر دوم رمین دا چے اغن تپوسو کے چے تاسو دا حضور سر سوم رمین دا نو اے صحابہ الحب من الجانبین محبت دوانو طرف نہ دے چے پماغ میل لے اے صحابو زم پہ باند میل یما حضرت عمر فاروق ورطوے چی یا رسول اللہ آگا خستاسو پا خدمت کے معاذر شویل دے نے در سرول پت کرے دے نے صحبت کرے دے نے جہاد کرے دے نے در سر حج کرے دے نہ مدینہ تو رسول تراغلے دے یا رسول اللہ نستا دربار تراغلے دے نے صحابے سپو سر سبق ویلے دے آگا پتا باندے سنگ میل دے تپے سنگ میل یہ عجیب نکترہ ورطو یا صحابہ کرامو چلان شے نو زمان دا طرف نورتو آئے چے جناب رسول اللہ دربان سلام ہوئے او بعد دا سلام نورتو آیا چرکتا پر رسول اللہ صل درجے میں نے نو رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چے زو دربان دی پزر کرتا زر درجے میں لیمان اے صحابہ کرامو نیرا سرا صحبت کرے دے نیرا سرا ملاقات کرے دے نیرا سرا جہاد کرے دے نیرا سرا دلتا مسجد نبوی کے قرآن ویلے دے نے سبق حدیث دکڑی دی نمی چرتا پبل سپس لے گلے دے خما سرا مینا دا زمام ور سرا مینا دا دا سلور وانا تحفی والیو سائن دا غبان قربان شاہ رسول مقبول ورطوئی چما سرا مینا دا صحابہ ورطوئی سنگے در سر مینا دا ورطوئی قربان ماتے ہزار گا کرت جواب رولے گا چھے پکور کے میں یو مور جم دے دا داغی خدمتو کما او کستا دربار تا در شمستا صحبتو کما دا سراتو آیا وے ما ورطوئی چھے زما صحبت پرید خدا داغی مور خدمتو کا ایسا بورا روانو ما سر حج دا پارا ما ورطوے حج لمرازا دا بوڑے مور خدمتو کا مال جہاد لراتو میں جہاد تا مرازا دا بوڑے مور خدمتو کا مال ہجرت سختے کے ملگر کے دو مال زمام ملگر کے گا فعرفات مودرے گا مینا کے مودرے گا مزدلفہ کے مودرے گا صفا مروہ کے منڈ موہا حج دا
بیت الله مکوا آغا کانی مخبل وچی یو لگ سلیری ذرا انبیاء علیہ الصلاة والسلام پی شنڈ لگولی دی آغا صفا مروا کے منڈ مواق فکم صفا مروا کے چہاجرے ابراہیم خلیل اللہ ما محمد رسول اللہ منڈ والی دی دا عرص پریدا خستا مور جم دے دا مور خوانا چرتا مزا ایسا قد ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ رب العزال فرمائی چھ اے زما بندہ ما فیصلہ کردا چھ تب دبل چھ عبادت نہ کہ عبادت کے نو دا یو اللہ عبادت پکے او دا اللہ دا عبادت نہ بعد بد پلار او مور خدمت کے ستا کور کے لوی ولی او لوی قطب او لوی زوان لوی پرستا بوڑے مور ستا سپنگیر پلار دے اللہ فرمائی اے محمد رسول اللہ کچرستا یا امتی ما تدشپی پسجدہ پروتی دروازے راتا رو جوی پا تمام عمر و زندگی دیتے رکی خوچ پلارو مورت خپائی نبی روجہ قبول کم و نبی سجدہ قبول کم اور دا دوزخ بے گزار کما ند مز قبلیگی ند روجہ قبلیگی ند حج و جہاد قبلیگی چه ترسو دا نپلار او مور پخلانوی یا لازم ان پکور کی مونگ نسپین گیر پلار او سپین سر مور پخلا کا رسول مقبول ورتوی چاگه دا مور خدمت تا پاتے دے پیمانی ہوا ہے دا رسول اللہ علیہ السلام پا صحبت کے گٹشت دیو کنا ٹولو آئے نا پا زور بوائے دا رسول اللہ علیہ السلام دا صحبتنا رسول مقبول او فرمال چه زما دا صحبتنا زما دا دیدارنا زما دا مجلسنا او زما دا جماعت او دا حجنا دا پلار او مور خدمت دیر ضروری دی نو آغا خدمت تو پاتے ہو نن خودرتوی دا پلار او مور دا وینے کے واچے او ما سر ملگرش وہی کنوئی اوز دا دا ضرورت اوز دا غزار پلاران نی دی چه دی زوی تا وی چه کور لبیا راشی او پیزوان پکی واچی پیزوان نو ای دی پریدا ما تو گور شیخ جوریجی بغدادی رحمت اللہ علیہ یو دیر لوی غوث تیر شوی دیر لوی غوث تیر شوی لوی قطب و ولیو دا زمانی پا منذ الارد الحمدللہ رب العالمین مور ورتوی جوریج بچی راشا دے سجدہ کے ٹھٹ دے سبحان ربی الاعلی مور ورتوی بچی نیم اشپد راشا بیا لگیا دے تحیات للہ والصلوات والطیبات مور ورتوی بچی راشا دے وی چی پروردگار علما ما خود نپلو نیت تڑل دے نیمش پا سجدے لگو ما تا تا قید کوما تا تا جلسہ کوما تا تا قیرت ویما ستا تقوی بیانو ما ستا لویو بڑائی بیانو یا اللہ دلتا میں مور آواز کئی علب مور لورزم چے ترسو میں دا منز پورا کڑے نوی دا منز دا خدا لے کرے چاہ دا سجدے چاہتا لگولے نو خدا تا سجدت بہتر دا کنرا شیخ جورے چے بغدادی وی چے پروردگارا یو طرف تا تا سجدہ دا بل طرف تک مو آواز کئی یا اللہ ستا سجدہ خون پریدما مور لبور نشما علب ورزم چتا تا سجدہ پورا کما سلام گرزو ما خوچ مندی پورا کرلو بر پسی ورغ چوا ما جانتا ما تسوے وے بچیا اگر ٹیم میں ضرورت ہو او اس میں ضرورت نشتا چه پا منز بانده مشغول بی وران لے ورطے وے ما سو دقا وقت پا سجدہ بان لے پروتم وے بچیار سچے دے کول خو مادر تو وی چراشا رارا لن لے زما دزلن اوفو ہائی خط لے دے معلومہ ندہ چانجام بیسوی
ورته وای و مور پخلاشا و مور رضاشا و مور دادر عالم وی بچه تم زیو زستا مور ما اللہ دا دیر اربان دے تود بات نے لگئی خو بچے زما دسلن یو خبگان آئی خطل دے واپس نرازی کرازی سوق چه شیخ جریج بغدادی رحمت اللہ علیہ دربار تلارا دربار کے ورسر موریدان ناستی او خلقو تا لگیا دے واز کئی واس کے دوم رلوے اثرو چه الحمدللہ خلاص کنو درے جنازی غصاد مجلس و جلسگان ہوتے دوم را مؤثر بیان یو درے جنازی سوق چه جنازی بہر تو ہوتے نو شیخ جریج بغدادی رحمت اللہ علیہ تقریر تو ولار دے چوی چه دا تقریر خلاص کی نو دے بے جنازہ کئی آگا چه تقریر خلاص کا جنازی لور وطن ورط پولیس ولاروت کرے ورط واچولی واہ شیخ جریج بغدادی ام دے جامع دے پیرانو اغسطی دی پٹکے دے دا پیرانو والے دے تسبیح دا پیرانو دی نل پتا رپورٹ یو خز رپورٹ کرے دے چے شیخ جریج بغدادی رحمت اللہ علیہ ما سر زنا کرے دا زما پگینڈ چکم معشوم دے دا دا پلار شیخ جریج بغدادی دے اغلب سزا ورکو ما غرض پوشو شیخ جریج بغدادی رحمت اللہ علیہ ورطا جاڑی ورطا وی پخدے قسم دے دغا خزما سر مخامخ کے زخو پا دے شپک کالکی دخپل خانقانم چرتا تلنے ما نمادق بدبخت سر زنا سنگاو کرا چلے غندے وقت کہہ رہے دا اگا خزیرہ وستا اگا ورطوی چی وجو رہ جا زدر لراغ لما دملو تاما سر زناو کران زما پا گیڑ چکم ما شم دے دادش پگو میاشتو دے داستا بچے دے ددن بینکار لکے شیخ جریج بغدادی تیت کرے واچولے او موریدان ور پسیشو موریدانم جاڑی چه اے پروردگارا شیخ جریج بغدادی خطا تا دشپی پسجدوی دروز روجوی یا اللہ داد پکم یو غم کے راگیر کرو مصیبت دے کنر عرص زمانہ کے دوستانم دا اولیاء اشتا و دشمنانم اشتا شیخ جریج بغدادی نا موریدان توشوی دیو جاڑی شیخ جریج بغدادی اوخی جودان سزا زیتان آغا ورطوی چی اللہ دا پارکے آغا کمی خضی چی پا ما رپورٹ کرے دے دعوے کرے دنو آغا میدان تمراولا آغا بی بی پس پولیس لار دا زمانے دا وقتا او اغیر آوستا وی بی بی دا دومرلوی سزاو تومت مالا ولی راکا و بدبخت دا بدبل چاوی زخدا اللہ ولیما اللہ تقیما دا اللہ نقیما اللہ تا پسجد پروتیم دا اللہ نا اویرے گا دیکھ پل قول نواپس شاہ اور توچی و جلادا پزور رونی ولما او ما سره بد پهلی وکړه دا زما په ګډ د شپږو میاشتو ماشوم دا د بچی ده دنیا ولاړه ده او شیخ جریج بغدادي وتړه جلاد ته وی دورې ورکا چې جلاد دوره اوچته کړه او هغه دل راغورځوله نو د ګډ د من اواز راغی چې و جلاده زه د شیخ جریج بغدادي زوی نه ما زما پور دا دا یو گڑ بشپون کی سر زنا کرے وزد شپون کی زوی ما یو طرف تدا اللہ ولی دی کرامت غوره ورتوی اے جلاد خبردار ورچ شیخ جریج بغدادی دا پارا
سزا ورنکے ورلازیت ورنکے تکلیف ورنکے مصیبت والی ورنکے زما مور کا زنا کرے دا دا بد کردار دا گناہگار او خطا کار دا دا زنا کار دا دے دے یوش پن کی سر زنا اکڑا زداغ بچے ما او شیخ جریج بغدادی پکا لکے زما مور خس کے چم نور چاملی دلے ندے شیخ جریج بغدادی ورطوئی چی و بچے وایا بچیا وایا چه دے خزستا دے مور پا ما باندے دا دومر لویل سامو لگاو زم دریش پہ دری روز اجڑول ما مقتدیان امرالا اجڑول موریدان میں اجڑے دل او تماما لاکر پورے و خندل نو بچے سو وجہ ومانا سگنا شویوا ورتے وے شیخ جریج بغدادی دا زچ لگیا ما داستا کرامت اوستا ولایت اللہ را تزکوی چی خبر وایا دادا سے کرامت لکہ بی بی مریم پا معشوم رون کے مورو تڑلا خانہ کعبے تیرا وستا زکریہ علیہ السلام تے ویدا واخلا مادر بخل دالو یکا او چسو اخلو یشی جارو ور للاس کے ورکا دا بستا دا دی جماعت خانہ کعبے خادم او جارو کشوی حضرت زکریہ علیہ السلام ورطوے دیر خدمہ قبول اکران رب کریم دی منظور کی ما منظور کا خدا دے منظور کی نن چه زمونگا یاران باروزی اورا شوی قبول شو نام مسئلہ دا لانا ویجا قبول شو اور ایدلی قبول شو مبارک شا قبول شو الکا سنگ قبول دا خدا لار کی قبول شو زما خیال لے قیامت امراغی حساب کتاب مشو دتے ہوئے چھ بس دت جنت توتی شو پر شوان قبول شو وائوے دا خدا لارا دا کن دا خدا لار کی ہر سڑی اتلیش خو قبول شو کن دا خانہ کعبہ چ ابراہیم خلیل اللہ جوڑولا نو اللہ ورته ویلو چې جوړه کړه په خپل جوړه کړه بل چې کعبہ جوړولا الله وسره امداد کو کنه دا الله پرځه کړي وکنه وک نو دا غي نه ورستو ولې چې ربنا تقبل منا وایي یا الله کعبہ تاوي چې جوړه کان ما خانہ کعبہ جوړه کړه یا اللہ خدمت میں ہوکو نہر میں تیر کرے لگا میں تیر کا تندہ میں تیر کا پخپلی اگو دزوی پوگا باندے میں ددے گنڈونا او غرونونا گٹ روڑے یا اللہ دومرا تکلیف را باندے تیر شو چه زماخ پی لاندے پخخ کانی کے ننواتے اگر نخی خدا دے بیا بیا تاسو مو حج لبوسی اپا کیوں سمشتا دادا دیر تکلیف مشاقت در یا اللہ تارا تفو فرمائل چه کعبہ جوڑا کان کعبہ میں جوڑا کان زستا پیغمبر ایمان ستا نبی و ستا ولی ما کعبہ میں جوڑا کان خو ربنا تقبل مننا یا اللہ اسے رانا منظور کان دے مخ کی ویلو کرستے ویلو زمون یاران چه اوزیو بیارا شوی قبول شو قبول شو نو ستاسو جب پریکما ستاسو جب او داغم اینی دایو جدا د نبوت دعوه شوله چې مونږ ته وحی وشوه او ډایرکټ راته خدای وایي چې قبول شوی دا دل دا سیزونه پرېدم چې دا د دې په دې برستونو کې مرته وغږیږي دې برستونو کې چرته به زه خلاصېږي چرته بیګا مې ورته ووې یو زوی مور ته چې زما د توتانو موسم دی بیبې صادر راکړه چې توتان دله راوړه هغه چې لاړو توتانو ته وخته لاندې چې صادر چا پټ کړه کور ته چې راته توتان خو څه کې چې صادر یې بهللی و ناغه مور به ورته ووې لاړې په توتانو پسې رک دې که صادر بچیا وایې
وے لاڑے پتو تانو پسے رک دے کسا در بچیا تلے خو ایمان سره وے راغلے بی ایمان بچیا کنا تلے وے دا ایمان سره راغلے با ایمان بچیا الکا صدس دکوے بس یو خدای منو باس یو خدای چی چووی چی زی یو خدای منم فدق صاد دے کافر زکا چی آمنتو باللہ مفصل ہوا ہے آمنتو باللہ زیو اللہ منم او وی ربنا بار بار غواړه مدینہ خار غواړه ربنا بار بار غواړه مدینہ خار غواړه د مدینه خوره والله چې بهتري مرس بګمې دا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي بهارونه خزانونه به ډېر راشي مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر ساعت ملاویږي بار بار غواړه مدینہ خار غواړه د مدینه خوره والله چې بهتري چې بچی خبرې کوا دا مال دې دا زور ولې راکو او زه وجړولم ولې نو داسې ورته گویاو لکه زکریا علیہ السلام چې بی بی مریم دا معشومه واغست او بار تروت خلوتگاه کې کېښوده پس دینی کار مشغول شو ډېر وخت پکې ووت ورته رایاد شو چې هغه معشومه بچی ته په کوټه کې بنده خو به اوس مړه شوي د لږو د تندو داسې زور سره ور لرې که وراننوت چې بی بی مریم ته وکاته روړي کې نه وه داسې ناسته ده او مخې ته د جنت انځران او انګوران او پیو شات پراته دي د حیران شو او حیرانتیا کې وایي چې یا مریمو انا لکی هذا اے بی بی مریم دا انګوران او انار او انځران او دا پیو شراب او شات کم ځای اوس دې خیال نه دی داسې یو ذهن لرالل ورته وایي یا مریم انا لک هذا اے بی بی مریم نه دې ګوټ کړی دی نه دې چاری کړی دا نه دې دکانداری کړی دا نه لا د دکاندار او د مزدوره دا تعالی کم طرف نه راغلا اے بی بی مریم نه خود د انارو باغشتا دا انار د کم ځای راغلل نه د انځرانو باغشتا انځران کم ځای نه راغلل نه خو در سره میخشت پی چرته نه رالل نه د مچۍ ساتلی دي دا شات کم ځای نه رالل نه د انګور نه چوڼ کړي دي دا شراب در نه کم ځای نه راله دا ورته زکریا علیه السلام هغه ماشومه وړې وړې شونډې وې وړه ژبه وه ورته وایي یاد کریا هو من عند الله اے زکریا علیہ السلام کتائی رکھما او تا د ذہن لوخ کما خدا اللہ پا علم کے ابدا اللہ را کرام انا لکی هذا وهذا من عند الله دا مال پروردگار کا رونے کے تڑلے بی بی مریم بی مسلم میں ولدی بی بی مریم تمخ کے بی مسلمانار و انگوران پوش زکریا علیہ السلام چه دا بی بی مریم دا اللہ ولیدا او دا اللہ دوستانا ولی زنانو کے پیغمبر ہوئی او بیا معشومه او زنانا ناغا پوشو چه دا دا اللہ ولی دے
نو لاسونه داسې کړل چې یا الله کته دی بی بی مریم له بی موسمه میوه ورکه نو که زه بوډایم نو مالم یو میوه راکړه. الله ورته فرمایل چې څه غواړې بی موسمه؟ وی خدا زامن او بچی دا یو ښایسته میوه ده که نه؟ کدا په موسم د ځوانۍ کې ته خلکو له ورکې نو یا الله چې بی بی مریم له بی موسمه میوه ورکې نو مالم بی موسمه یو زوی راکړه. قرآن عظیم راو لگید او د زکریا علیہ السلام اغا مقام خی وی هنالکا د بی بی مریم دو ولی د زیارت پخوا کے دعا کری پا اغی کوٹگے د ولی کے پا خلوتگاہ د ولی کے او د ولی پخوا کے دعا زکریا. زکریا علیہ السلام دا اللہ نے سوال اکو او کمزه کیو کو د ولی په خوا کې کنه اوس کو سو پیرو فقیر لذي یا یو ولی لذي او بزرگ لذي چې ما ته دعا وکا نو پېمانی وایا دا خبره نه نه وای دا خدای دلته نو وس ولې دا خدای زکریا علیه السلام مخکې نه لیدس د دین مساله دا به ټول قران عظیم سره او تل او حدیث سره نو ال به رو باسه دا څنګه ده چې بس ګرستیو باسه خدای توبه کار ناپوه خراب کو چې دې ناپوه ځان ته پوي وي. بهرحال نبی بی مریم په ورکوټوالي کې خبره وکړي نام کرامت او د شیخ جریج بغدادي رحمت الله علیه مخکې ماشوم خبره ورته بچه دارا توایا چستا دے مور ظلم سنگو کو داستا دے مور دومرلوی الزام پا ما باندے سنگا لگو لے دے اغا ماشوم بچے ورطوئی وجلہ دوورا وقاضی وورا و دا بغداد خلقو وورا دا پا مخدز مکا پا دی جون دا زندگی دا شیخ جریج بغدادی پا وقت که دا دومرلوی ولی پا مخدز مکا پلحال نیشت لوی ولی دے لوی تقیدی لوی نقیدی لوی زاہد و عابد دے دا سیاکار و گناہگار ندے خود دا نمش پہ پمانز ولارو مور ورطوے چی بچیارا شزما در سرکار دے دوی چاہے پروردگار تا تا پمون ولانے ماں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی یا اللہ زتا تا پا سجدہ بالے پروتے ماں تا تا پا سر پا سجود ماں نو دلتا تا تا ولانے ماں دا زمان مورستا مخلوق تے دیلے سنگوار شما تاوے چیزو خدا ہے لار کے خدا تا ولانے ماں مور لورنگ ورطوے شیخ جریج بغدادی تاخو من پورا کرلو مور لور غلی نوے دا من بد پریخیو مور لبور غلی وے تا پسجدویو دا مور دزلن دیو افلانا دا تا پوری چه خلق خاندی او تا دون مودو جلل او سرد شاگردانو موردانو داستا دا مور آغا دزلو اوپ اسمان تا خطل دے شیخ جریج بغدادی رحمت اللہ علیہ ورطوئی چی و بچیان صدق وقت کہ اللہ تولانو ماں لا تاتا للمخلوق پی معصیت الخالق دا اللہ پیتاتا دا اللہ فرمان بردار ہے کہ بدا مور و پلان خبرہ نمانے ولی دا حدیث اور توی چه شیخ جریج بغدادی تا چه پدی من ولاوی دا نفلو کدا فرض وی قربان دا تاجدو نفل وی پا نفلو بدی خپیخ وی مور لبراغ لیوی اس دی سوی نوی چوی دعوت چه دینو دعوت دا خوان فرض دی نو تال فرض دی دا مولا لفرض دے دا عالم لا انما العلماء ورثة الانبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل
تاله نه دی دا د جاهل کار نه دی چې د پلار نیازبین زوی وي او داغه ریړه شان موټري خو چې هغه نیازبین زوی ډریون نه یاد کړي هغه ریړې موټر ته نه پرېږدي که پرېږدي ټول وایه پرېږدي نو زه به د اسلام بیړه تا ته څنګه پرېږدم جاهل مرکبه ته به دې طرف نه ماله ګیره الټه کړې او ما ته به وایې چې را جوخ شه چې یقین خبرې ستا خود یقین نشته خیر دې په مزه مزه نو د انبیو په مزه مزه پرېښې وه د صحابو په مزه مزه پرېښې نو عزیزانو عرض دا دی تاسو نه خوشحالوم په ایمان که تاسو صرف گردن الله ته آزادو د دین په جامه کې د دین بیخکندي دا زمونږ دغې لالاګانو وکړه نوم د دین لیو بی دینی زیات خیر د مور درجه مولیده قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مالک ابن دینار فرمائی یو مور خپل زوی لوادو کو اغا زوی ورته وای چې بچیا مور زوی ته وای چې بچیا وعده مې درلو کو اوس به د کور کې زنا سم دعا او خدمت وکوما بچا تاسو خپل زندگی تیروي درې ورځې چې څو وخت تیر شوي د غزوې کور ته راغی اواز کوي چې و بیبي و اما سلام علیک مور سلام واغستو بیبی تندې تریو کو دنلا دن ور پسې ورغه چې و بیبي وایا پس نا پخلائے نا رضا پس خبر ہے وایا خوراک کے فرق کجامہ کے فرق دے اور توئی چستان دے بوڑے مور دلا ستنگے ماں یاد دا مور والا جدا کا او یا مال برقو صادر راکا چا زخپل پلار کرلانا شما زستا خزنی موت زما خاوننے ودا سکے ورته وې سړیا یاد دا مور کور نو باسو یا مال روز خطرا کا اخاون چې دا سخ کته پورته قتل ورته وې بیبي ته مخ پکېګا دا مور به واخلما دا به د غوجل کوټه کې اوسوما او زو ته به شهرت کې زندگی تیرو مور ته وې ز جدا شو سوخ چې واتر وز نور تیر شوی بیا خاون کور ته راغی خزه خپل خلاص کاک نکي و بیبي وسوای اوس خو مې د نمور بیا لکړه ورته وی و خاون د په خدای قسم دی ز پتا شکیما ته چې کور کرازه نو لار کې د غوجل کوټه کې ستا موردا اغیله د بازار د سره وړي ورکې نو مال تشتور کور تراش ها نو بیا حکم وی دا مور دے والا دا بخبری پا منس کے ورلے جنگڑا جوڑا کو کلینے بہار کا اگا مور توی چی واہ مجان کور نروانی گی پاسا مور توی چی بچے واہیا وی سما خزا خپدا او وی چی مور دے چرتا دیرا کے او سوا وطن او پابادے کی بنی ورتوی بچیا کپا دیرا کے میں جم دے اسے امستا خوخدستا او که قبر کے میں جن دے خخے بچستا خوخدستا تا باندی دے اللہ تود بادم انہیں لگے او زمان خیر دے مور روان اکڑا جنگڑا ورلپا قبرستان کے جو رکھا مور لگیا دواز کئی چھے اللہ 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 کئی پا منز کی شپک میاشتے تیرے شوئے خاون چی بیا کور ترازی بیا خزم مرو ردا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرمائی چی خاون ورطوی اس پس باندے خپے وی سڑیت چی بازار نرازے اول مور لا دیری تسیو سے دا مور دیوالو دا دو سندلو منز کے والا جنگڑا جوڑا کا یوم دا سپرید چی دا پشکال سیلاب راشو یویس اخ مور روان اکرام مور توجہ مجال اس خدا دیرے وقت ختم دے اس تے دسل پغار ٹاپو تبوزما او دسل منس کے در لپشگو کے او اغلتا پکسور کمر در لجنگڑا جوڑو ملتا اسے گا ورتے وے بچیا تزما لختی جگرے نور بسورے
و بچه تا دی اللہ باد لری کپا ما باندے ارنگ زندگی وی نهر اولوگی تیر بشی خو بچه تا دی اللہ خوشحالکی تا دی خدای غمجن روزی نپامان موری روانه سو وقت مور لاړه یو طرف نم خلق ناراضي بل ډډ نم خلق ناراضي مور وګو نه هرادا سین منسته سو کوټه ورکی مور لګیا د کله کبل اخري کله پانی رو شو کوي او اوبور پسې د سین اوس کی لګیا د الله الله کوي و میاشت منس کې تیر شي چې مور په دوالو ستر ګړند شولا جامې د تنو شلې دې د بدن نسترګې لارې والوتې جبرورو ګونګې شوه بدن تتو کمزور شو سترګې ور پرېوتې ملا یې تړلې ده او په سجده الله ته پرته ده چې یا الله ته که زما غم وینې په ما بوج او مصیبت وینې یا الله که ته زما نارې ګورې دا لوګې او تندې ګورې د دې سبب زما زوی دی یا الله زما خیر دی خو زما بچي ته په قهر نشه وای د زوی زړه په شین کاڼي او د مور زړګې په زوی باندې مور سترګې الوتې دي او دلته زوی کور ته راغی اواز بیګم ته کوي چې و بیګم السلام علیک بیگم ورته سلام دې نالم کلام دې نالم توام دې نالم البا زستا سره خزولی او خاون ولی کور پالم چې دا بیاستواله رسې پرې والے دا چاړو اخلا مور دې وتړه او په دې چاړه ته نصر جدا کا البا زستا خزم غني زخپل کار کوا وخت بدبخت دا سکے ویدا چې داستا مور جم دیوی زما خواخ جم دیوی زما دزرنول دی زما لرازی چې ته دې مور سره امداد کې او زما کور ته تشتور خان راش هغه ډیره خدا حزم لا سو خپکې دا د دې زمانه له کوچر هوا پیدا لګېدل حزم چا خپک بیغم بیا ستراواغ سسوي ورته رسې او چاړې واغست پسین ورف پوروزی مور سترګې پټې دي ادا څه کوي आवाज کوي چې د بیابان هوا وسله لګندور امران دې شاه اې د بیابان سله هوا اې د زنګل سله هوا لګندور امران دې شاه ستا پراتلو زما سپه موت زما د بچی بوئی په ما باندې لګيږي ورته و بچیا تب کمزه کې ناشته او کرتبه چرتبه خراس کا کې بچی لغوند هوا درا باندې رااله زړه می ډاډه زړه می مضبوط شولو و بچیا کو نور ناراض مرازا امداد را سره مکوا روټه را لمرا کوا جامر عالم رورا و بچی د زنګل په پاڼو کې میزان پټ کړي ده تانه بروټه نغواړم د زنګل پاڼه خورما خو بچی دومره راشه چې ستا بوی را باندې ولګيږي سوخ چپورے لگیا دا فریاد کئی او زوی پسین ور پورے وطا آواز کئی چوا مجان زستا زوی امتال رالما خونن ببلا مامل در سرکوما دا ورطوی چوا بچیا لخون دی واپس بیجاب بدن نمی جامی دوری دلی دی بچه دستر گونه می نظر علت ده زدوین منا خل خوند میرا پانیو کا بیارا جوخشا چه دا سٹو گیروان دی بوئی کمتان زمان دزوی بوئی مالا راگه اور تو چواما ننرال خزدار سیر آکڑا بیا دا چاڑ راکا چه مورد ترکمی جوندیوی تر آغی پوری بزتا سر وقت تیر نکما پا دے چاڑ دا مورد تنی نصر جدا کا او ارتوی و بچیا که کورتا من بوزی نمو می بوزا
که رزق نرا که نو مرا کوا خو بچه پا خدای قسم دے کل کل رازا او کن رازی نو مخ پا قبلی بانده چه کل هواوی نو اگا هوا تو دریگا چستا خوشبوی پا ما بانده رازی ورتوی اما اوست پده بیاست خپیو لاسو نترما لاند دی غرزوما دا چار دی پا مرک دما ستا پا جوندان که زما کوروان دی اوست قتلوما نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق د دوارو جانو سردار زکا فرمائی چی مور سر خدمت کوئے مور سر محبت کوئے مور سر الفت کوئے کزوے سومر ظلم کئی بیا مور ورط دعا کئی اگر مور لگیا دا و بچے زخو دا رسید ترلو نیما زخو گام غستے نشما لگو تندو برباد کما بدن میں سرمن کزا شویدا و بچے کو خویلی شویدا زد رسید ترلو قابل نیما امدہ سران نصر پریکا لا تیرا گزار کا او پسینے ورطا دوارا گوڑی مات کرے چسو وقتے چاڑو والا پا مرے خودا مور ورطا وی بچیا رب کریم فرمائی چی ولا تقل لهما اف مور تب اف قدرے نکے ولا تقل لهما اف مور تب اف نکے ولا تنہرهما مور تب زور نرسے رٹی اس پہ سے بینے وقل لهما قولا کریما ورطا وی اما آیاتو نراتا موائے زما قرآنی گز تالا کو ما ورطا وی بچیا ما دیر وقت کیوی کرے ہیں و بچیا ماں با پاکفل بانے زا پا غرمو سے دما خوطا میں پا سوری سوری ورطا وی بچیا زبدش پیک ما شتاو ما تا تب ہمیں دا سر سادر وخواو بچیا تا نمی ماشی شڑلی دی تب ہمیں پغی کیوے ماں بپردے جارو آلا علا بما روٹے خوڑا چا تب ہمیں مولک و بچستا دا پارا میں مزدوریو کو در پا در اگر زیدما و بچے ماما لالا وقو لابد دوزخ کی گواروا چاہی ورطوے اما تکار سوے خسر دا نپرے کوما لاندی را گزار کا چاری والا پسینہ کی خودا او پا مزم زمارے تور لنشو بدبخت بچے دے ظالم بچے دے اگا چاری واغستا او دا مور پا مرے کی خودا آن تردی چھ دا مور دا تنینے سر جدا کر مور آواز کئی چه و بچی اللہ دیتا تا تکلیف ندر کئی دوین آواز رازی چه و بچی اللہ دیتا تود باد نو ساتا و بچی بیغما جند اللہ نصیب کا و بچی زخب دے رزب کی پخپل امرا شیوما خزما پا قتل دے ولزان حلاکا کورتا راگے خزتے وی خزوایا اس خوبم کور جوڑی کنا دا چاڑ چه دوی نسر گورے دا زما دا مور دا بدن وی ندا دا آغا وی ندا چه دا مور مالا دیر کری دلیوا دا دیرو خانانو مزدورے اکرلے خوارے اکرے خس کے اکرے خوزیلوے اکرما نن میں دا آغی مور پوینو باندے دا چاڑ سرکا چه چازو وڑو کہلوے کرے اما مور ورطوئی چه بچیا ستا کور دے اللہ جوڑ کی بچیا تا دے اللہ بات کی زمان خیر دے ورطا خزا واس کئی چه دا مور نبدے زلرو باسی زنمنم چه دا ستا دا مور وینا دا زدار چه دا مور دا بدن نرو باسا چه زد غزنوی نما واپس ورغے او دا مور بدنی ٹکڑا ٹکڑا کا زلیت نراہ بار کا اگے چاڑے کی ورکا چاڑے تبر گور ازرت چواز ما دا مور زرگیا دا خزی دا لاسا مجبورو منستا بدل میں تیکا تیکا قیمہ قیمہ کلو دا زما دا مازر دے نن میں پچاڑی سکا کے ورکر دے اور آروالے ماں آنچ دروازے لرا سوک چھ دروازے تراغے محمد رسول اللہ امتی دا پا خدای باندے قسم دا اگا امتی لگیانے
د دواړو جانو سردار امتی خپل مور ته لګیا دی ورته وایم دا خو هغه وینه ده زما د مور چې ما سره تکلیف کړی ما سره مصیبت کړی هغه زړه ته به راوګورې چې زړه ته وکتل اولاد په دروازه باندې ګامې خوده د زړه په تماشه و څه وخت چې د زړه تماشه یې کوله لاندې دروازې درشل وه په هغې درشل باندې خپې تندک وه لاندې ماشوم بچې پرېوته واده کړې زلمې پرېوته چاړم تې غزار شوه او زړم تې نه ګزار شو د هغې نوک نوی نروانه ده هغه زړه لاندې پروت دی زړه نه آواز راغی چې و بچیا زما دا لالولو خیر دی د قتلولو خیر دی و بچیا زما دا بدن د ټوکړې کولو خیر دی خو و بچیا وایا چې ستا تندک مخ په باندې راغی دروازې درشل راله و بچیا تندک دی خور زما خیر دی خو ته خو به خوږ شوی نه نعرہ تکبیر مولانا محمد طارق زندہ باد ورته د زړه نه آواز راځي و بچه که په ما دې نارې تېرې کړې لوګي او تلنې دې تېرې کړې و بچه په سینه دې راله ډوګې خښې کړې و بچه په جاړه دې راله سر جدا کړ و بچه زړه دې رانه راووسته په دې ټولو مې پروا نشته ای بچه د دروازې په درشل دې تندکو خوړه و بچه دا راته وایه چې ته خو به خوږ شوی نه قد وربک الله تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا رب کریم فرمائے چې تاسو د خپل رب عبادت وکړئ د خپل رب اطاعت وکړئ بیا ورپسې دویمه درجه د پلار او د مور خدمت وکړه د پلار سپینګیري نه دعا واخله خانه کعبې له مه ورځه د مور خدمت وکړه د رسول الله علیه السلام روضې له مه ورځه و د الله بندګانو راشئ کونینو سردار یو مریض له ورغی مریض سر ته ولاړ دی بلال رضی الله عنه ورسره دی رسول مقبول دعاګانې کوي چې یا الله زه درته سوال کوم دې مریض لا صحت ورکا چې د هغه مریض مخ ته وکتل نو ژبې خولې نه بار ده او سترګې ټغروت ای پروردګار علما دا مریض دې په کوم غم کې راګیر کړی دی دا بېلمازو روجه خورو که نه د څه ګناه کړې ده ښځې ورته وی ډېر دیندار دی روجه دار دی مونځګزار او پرهېزګار دی وی قربان بیا خو وی لږه مور ته نه خفه ده او مروره ده کیدی شي خدای پاک رانی ویلی وی رسول الله مور پس سوال جواب کو چراشه مور میدان تراغلا ورته وستا د دې بچی زندگی څنګه وا ورته وی آقا مزیدار زندگی دا دیندار زندگی دا مزګزار او روزدار زندگی دا خلق عزت نه خپما ورته وی ای بی بی په خدای قسم ده ستاد دې زینه سانوزي د دبا قیامت پورې دا جب باروي کلمه بونوي شهادت کلمه به نصیب نشي نه خدای په منځونو ته معاف کوي نه پاجونو معاف کوي نه پروجو معاف کوي الله به تعالی پخلا کیږي چې درسو ته پخلا شوه نه ورته وی چې حبیبا زمان تیزو رسول دے د بچی او کار کو د خپل مخ اختیار او ما سره صلاح نوا مشوره نوا ما سره خراس کا کې شریک نو ما سره مینا نه دکړي بچی عزت نه خپه ما بلال ته حضور आवाज کو جواب بلال لاشا لرګي را جمع کا چې لرګون اور جوړ کو فاغلبو کې واچو نو ددن بسوزي غني ساتنوزي خدای دې زمونږ او ستاسو پلار او مور مونږ نه خپک عزیزانو پلار او مور لوی درجه معصوم بچي چې کله دنیا ته راځي د مور د آرام نو الله دې مور له د 300 د شپېتو حجونو قبول شو ثواب کولی دا ولی رب کریم فرمای چې و بی بی معصوم بچی دنیا تا
را روانو تاله تکلیف درکا 375 رگونا داستا پا غم کیو مصیبت و درد و تکلیف کیو دا ارد پسر بزستا دا پارا دا قبول شوی حج ثواب لکما اے بچستا پا مورستا دا وجن اللہ مائل دے اللہ وی چستا دا دنیا تا دراتلو پا وجہ ستا مور وفات شلا دو حد شہدو دا نیمو شہیدانو ثوابا زیواز ستا پکے دو ستا مور لور کما کلکدا دا ماشوم دا کېدو دا نرستو وفات شوا نو دا با دا احد و دا بدر شهدا و قطار کی ولاړوي زکه چې بچیا دې مورت دنیا ترا پیدا کولې نو پدې تکلیف تیرې د زه لحاظ ساتما نو بچیا تیم لحاظ ساتا غني قبر بد خراب کما حشر بد خراب کما نو زما عزیزانو عرض ده چې مور پلار خپوي نستا تبلیغ قبليږي پلار او مور چې خپوي نستا نپلونه قبليږي پلار او مور چې خپوي نستا حجونه قبليږي رحمان بابا فرمائی وی دا خلیل دا کعبے دا کعبہ بہتر دا دا خلیل دا کعبے دا کعبہ بہتر دا چھ آباد کا سوک ویران کندر دزرا دا مور زرگی خوشحال کا دا مور زلو دارش عظیم دے دا خوشحال کا چا دا مور اوف اسمان تلار نشی گنی دنیا و ما پیہا بد برباد یا اللہ زمون پلار و مور مرورو خپا مکان حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرمائی چزما تشا گردان ہوئی چھ ایسا منگو استازا منگ بیگا تو پا جنت کیولی دی چھ جنت پا منبر ناس ہوئے او پرشتو دربان